السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول به راته ښه وای، جوړ وای او د سیر په کلیو کې نغښتي وای. نو خوږو او محترمو ملګرو، تاسو ته ښه راغلاست وایو زموږ په د نوي یوټیوب چینل ته. نو هغې پخواني چینل کې ځینې مشکلاتو له امله نشو کولی چې نور ویډیوګانې اپلوډ کړو. نو که غواړئ چې هر څوک زموږ د چینل سره یو ځای شي، نو تاسو یوټیوب ته چې کله داخل شوئ، نو سرچینګ کې به ورته ولیکئ پښتو آنلاین زده کړه. کله نو دا چې ولیکله دا به سرچ کړئ، تاسو ته به راشي پښتو آنلاین زده کړه. نو دغه تاسو کولی شئ سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب تر څنګ کې دغه نشان تاسو کېږئ، نو زموږ چینل سره به یو ځای شئ، پښتو آنلاین زده کړه. نو اوس راځو طریقه ښایو چې څنګه کولی شو په ځان پسې د چا په اصطلاح چې د جنکیو کتارونه جوړ کړو. مثلا یو خراب عکس، یو ډېر بیکاره عکس چې زموږ هغه کمره باندې اخیستل شوی د هغې څخه دومره ښایسته تصویر جوړ کړو چې څوک یې وګوري نو وارده واره در باندې بیان شي. نو تاسو به راشئ لومړی پلی سټور ته. پلی سټور کې به دلته ورته ولیکئ یو کوم میک اپ. دا به تاسو سرچ کړئ. ګورئ دا سافټویر ما انسټال کړی دی. نو تاسو به انسټال کړئ. هغې نه وروسته سافټویر ته راشئ. زه اوس یو تصویر درته جوړوم. په هغې طریقه تاسو دغه تصویر هم جوړ کړئ. نو را به شئ دلته به کلیک وکړئ. زه به تاسو تصویر انتخاب کړئ چې مثلا کوم تصویر غواړئ. مثلا زه دا غواړم. نو لومړي سر کې خپله ایډیټینګ پکې راځي. هغې نه وروسته به تاسو هغې نه تېر شئ، دغه ځای به کلیک کړئ ځکه چې عادي حالت ته لاړ شئ. نو دلته به تاسو راشئ، شنډو ته به راشئ. شنډو ته چې کوم ډول رنګ تاسو زړه وغواړئ هغه به ورکړئ. مثلا زه شنډو ته دغه رنګ ورکوم. شنډو رنګ یې واخیسته، اضافه کول او کمول یې دلته دي. ګورئ مثلا دا ډول رنګ یې صحیح دی. هغې نه راځو بیا مخ ته. اوس دلته مخ کې یو څو خبرې کې دي. دغه چې کله کیکاږئ نو مخ یې ډېر او کوم زیږوالی لري هغه له منځه ځي. نو دلته تاسو خپل مخ ته کوم ډول رنګ ورکوئ. مثلا تور یې سپینوئ او که سپین یې توروئ. مثلا زه دغه رنګ ورکوم مخ ته او لږ یې اضافه کوم. ګورئ دا دی بل. او اوس لږ د غومبارې د مخ کومې برخې چې دي هغې ته لږ څو رنګ ورکوم. ګورئ هغې نه وروسته نو دغې نه تېرېږو، د چندان کار نه ورکوي. نو که چېرته ستاسو ځینې کوچنی او غټول غواړئ نو دا ښي طرف ته کش کړئ. اوس ګورئ هغه تصویر مثلا ستاسو مخ چې دی هغه پلان شو، او که دې طرف ته یې بوځئ نو ستاسو مخ نری کېږي. ګورئ نو دا باید لږ غټ کړو چې داسې مخ ډبل ښکاره شي، ځکه جنکیو ته ډبل مخ خوند ورکوي. ورپسې دغه که کله چې تاسو مخ کې کومه نقطه وه یا کوم چپی کې و هغه ورکوي. نو دا تاسو چې آن کوئ، ګورئ په تصویر کې کوم چپی شته نه چې هغه ورک شي، دا آن صحیح دی. هغې نه وروسته دا ستاسو پوزه کوم طرف ته که سیره کړې وه هغه ختموي. دلته تصویر مخامخ دی، کومه سیره نه لري. هغې نه وروسته به تاسو راشئ سترګې ته. اوس سترګو کې تاسو د پاس باڼه چې دي هغې ته تور رنګ ورکوئ. ګورئ د هغې نه تېرېږو، دغه د جنکیو کار دی. د څنګ کې کوم پاس باڼه چې دي هغې ته راځو، هغه ورکوو، خو دلته یې کموو. مثلا دومره بس دي. هغې نه وروسته دغه که چېرته ستاسو د سترګو لاندې تورې حلقې موجودې وي هغه له منځه وړي. نه وروسته پاس د وریځې مونږ ورته وایو، تاسو به څه ورته وایئ؟ هغې رنګ او دا که تاسو ورکول غواړئ او که نه دلته رنګ اضافه کوي. ورپسې بیا ستاسو سترګو رنګ چې دی مثلا تور دی، تاسو غواړئ چې شنې سترګې ولرئ نو دلته شنې کېکاږئ، ستاسو سترګې به شنې شي. ګورئ دلته رنګ اضافه کول دي، دلته سایز غټول دي، دغه خپل سایز صحیح دی. نو دا دی په دا
او ورپسې بیا مثلا سترګې داسې سرې کول غواړئ، سرې سترګې ځان نه جوړول غواړئ، ګورئ. او نور چې تصویر کوالټي صحیح وي هغه بیا هم ښایسته جوړیږي. او ورپسې تاسو ویښتانو ته کوم رنګ ورکول غواړئ، مثلا سور رنګ، شین رنګ، کوم رنګ چې تاسو خوښ وي هغه رنګ ورکئ. مثلا دغه رنګ صحیح دی یا دغه رنګ صحیح دی. او هغې نه وروسته بیا ویښتان دي، دلته کوم ډول ویښتان چې تاسو بیا خپل سر باندې لګول غواړئ هغه هم کولی شئ. ګورئ نو که دا نه غواړئ نو دې نه تېر شئ. اوس ګورئ پخوانی تصویر او اوسنی تصویر، دغه د ویښتانو رنګ هم ختمومه خپله دي. اوس اوسنی تصویر وګورئ او پخوانی. دا پخوانی دی وګورئ، د مخ کوم تور تور تپې ګوره، هغه خیران پیران مخ یې ګوره، او اوس ګوره صفا. ګورئ نو څومره ډېر توپیر پکې راغی. ښه نو دغه اینا وروسته تاسو سیو کې کږئ. نو دغه تصویر چې دی سیو شو. او اضافي معلومات هم دغه سافټویر لري، هغه بیا تاسو خپله وګورئ، هغه کې تاسو وګرځئ. انشاءالله ډېر عجیب عجیب معلومات، ډېر عجیب عجیب طریقې لري. او دې سره په څنګ کې دغه بل سافټویر چې دی یو کم، دغه سافټویر چې دی دا هم ډېر ښایسته کار کوي. نو دا که چېرته تاسو دواړه ولرئ نو بیا به بیل خوند وکړي، بیل ښایسته تصویران به پکې جوړ شي. او انشاءالله په راتلونکي طریقه کې یا په راتلونکي ویډیو کې یو ډېره جالبه طریقه درته ښایم. اوس یادونه کول غواړم نه درته یادوم، خو ډېره جالبه طریقه ده. نو تاسو منتظر اوسئ زموږ د بل ویډیو لپاره. نو انشاءالله تاسو ته به ډېره په زړه پورې تمامه شي او تاسو به ورڅخه ډېره عجیبه پیدا او حاصله کوئ. نو زما په نظر کې دی چې هره ورځ یا یو نه بله ورځ تاسو په وړاندې یو ښایسته ویډیو اپلوډ کړم. نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.